بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، که چیرې یو څوک یو حاجت لري، دغه کس ډیر زیات ستړی سوی وي، هغه حاجت یې سرته نه وي رسېدلی، نو نن زه یو طریقه ورته ښیمه. دغه طریقه تاسو وکاروئ، د الله تعالی جل جلاله په فضل عظیم سره به هغه ستاسې حاجت سرته ورسیږي. کم وخت چې تاسې د ماخوستن لمونځ وکړئ، یعنې فرض و سنت وتر ټوله وکړئ، د هغه څخه وروسته به بیا 2 رکعته نفل وکړئ. د نفلو څخه به وروسته دغه کلمات ووایاست: حسبي الله لا اله الا الله علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. دا کلمات به ووایاست. په سر او په پای کې به درود شریف ووایاست. دا کلمات په 100 ځله ووایاست او 11 ورځې به همدغه طریقه غوره کړئ د ځان لپاره. یعنې هم به 2 رکعته نفل کوئ او هم به 100 واره دا کلمات وایاست او په سر او په پای کې به درود شریف وایاست. دغه کلمات چې مو وویله، بیا به وروسته لاسونه الله تعالی جل جلاله ته لاپه کوئ. هغه کم حاجت چې وي هغه د دعا په شکل باندې د الله تعالی جل جلاله څخه غوښتنه وکړي چې الهي دغه زما حاجت سرته ورسوي. نو انشاءالله د 11 ورځو په پوره کېدلو سره به هغه ستاسې حاجت سرته د الله تعالی جل جلاله په فضل عظیم سره ورسیږي. ستاسو څخه یې غوښتنه کوو چې دغه ویډیو شیر کړئ د ملګرو سره، تر څو چې د نورو ملګرو یو حاجت وي، که هغه په دغه کلماتو سره پوره سي، الله تعالی جل جلاله به یې هم تاسو ته ثواب درکړي. الله تعالی مو کامیابه په دنیا او په آخرت کې که